په یو سلطنت کې یو بادشاه حاکم و. د هغه د سلطنت حدونه تر ډیرو لرې لرې ځایونو پورې رسېدل. د هغې اووه لورګانې وې، مګر الله تعالی ورته هیڅ کوم زوی ورکړی نه و. هر کله چې به هغه خوشحاله و نو یوه غونډه به یې راغوښته او په هغې غونډه کې به یې له خلکو څخه پوښتنې کولې. هر چا چې به سم ځواب ورکړ نو هغې ته به یې د هغې د خوښې برابر انعام ورکاوه. یو ورځ بادشاه ډیر زیات خوشحاله و، نو خپلو اووه لورګانو ته یې وویل چې زه له تاسې څخه یوه پوښتنه کوم. که چیرې تاسې زما د پوښتنې سم ځواب راکړ نو تاسې چې څه غواړئ زه به تاسې ته هغه انعام درکړم. ټول په یو قطار کې ودرېږئ او د دې ځواب راته ووایئ چې تاسې د چا خورئ او د چا اغوندئ. د اووه لورګانو نه یې شپږو ورته وویل پلار جانه موږ ستا خورو او ستا اغوندو او زموږ دا شان او شوکت صرف او صرف ستاسې له وجې دی. د دې په اورېدلو سره بادشاه ډیر زیات خوشحاله شو او ټولو ته یې هغه څیزونه په ډالۍ کې ورکړل کوم چې هغوی غوښتل. مګر هر کله چې د ټولو نه د کوچنۍ لور وار یې راورسېد نو هغې خپل پلار ته وویل چې زه د الله تعالی خورم او د خپل قسمت اغوندم. دا زما خپل نصیب دی. هر کله چې بادشاه دا خبره واورېده نو عصبي شو او خپلې لور ته یې وویل تا زما ناشکري وکړه او ته به د دې ناشکرۍ سزا هرومرو وګورې. شهزادګۍ وویل څنګه چې ستاسې خوښوي پلار جانه. بادشاه خپلو عسکرو ته حکم وکړ چې لاړ شئ او شهزادګۍ په یوازې ځنګله کې پرېږدئ. زه ګورم چې زما څخه بغیر دا څنګه د الله تعالی روزي خوري او څنګه د خپل قسمت اغوندي. له شهزادګۍ څخه یې د محل ټول زیورات، جامې او نور وسایل واخیستل او د غریبانانو په جامو کې یې په یو ځنګل کې چې ډیر ویرونکی و خوشي کړه. د شهزادګۍ عقیده ډیره قوي وه او په دې تنها ځنګل کې یې هم په الله تعالی باندې توکل او باور قوي و. هغه دا فکر کاوه چې کوم خوراک او پوښاک زما په قسمت کې وي هغه به د الله تعالی په امر ماته ضرور رسیږي. ټولو عسکرو شهزادګۍ دلته پرېښوده او د خپل محل پر لور ولاړل. هرې خواته د ځنګله ویرونکې ونې وې. شپه هم په رانږدې کېدو وه. سپوږمۍ خپل ښکلی مخ کلار کلار په آسمان کې راڅرګند کړ. شهزادګۍ د فضول وخت تیرولو پر ځای د ځنګله څخه یو څه لرګي راجمع کړل تر څو د شپې په تیاره کې اور بل کړي او د هغه خواته د اور په لیدلو کوم ځنګلي ځناور را نشي. دا شپه تیره شوه. سبا سهار وختي شهزادګۍ په ځنګله کې قدم وهل پیل کړل تر څو یو څه اوبه یا هم د خوراک څه پیدا کړي. هغه دلته ګرځېده چې ناڅاپه یې نظر په یوې وړې د لرګونه په جوړې شوې کوټې ولګېد چې مخې ته یو کورنی څاروی ولاړ و. دا څاروی وزه وه. د کوټې له داخل څخه یو څه دردونکي غږونه راتلل. په اول ځل د داسې ځای په لیدلو شهزادګۍ ډیره حیرانه شوه. مګر هر کله چې شهزادګۍ دغه ځای ته ورننوته نو ویې لیدل چې یو بوډا شخص په یو څلور پښو والا کټ کې ناست دی او اوبه اوبه نارې وهي. شهزادګۍ شاوخوا وکتل. په یوې خوا کې د یو څه ګرمو اوبو مشغوله ایښې وه. په خوا کې د اوبو ګیلاس هم و. په سپینګیري بابا یې اوبه وڅښلې. د سپینګیري د لرګیو خیمه ډیره ناپاکه وه ځکه نو شهزادګۍ د ټولې خیمې په پاکولو لاس پورې کړ. بوډا شهزادګۍ ته وویل لورې ته څوک یې او په دومره لوی او ویرونکي ځنګل کې یوازې څه کوې؟ شهزادګۍ ورته خپله ټوله کیسه په تفصیل سره وکړه. سپینګیري شهزادګۍ ته وویل زه په ښار کې کار کوم. نن به ځم او 8 ورځې بعد به بیرته راځم. ته داسې وکړه همدلته پاتې شه. دا خپل کور وګڼه. دلته د پخلي ټول سامان آلات په اشپزخانې کې شته دی او د پورته غره پر سر یوه چینه را روانه ده. له هغې ځایه ځان ته اوبه راوړه چې څه دې په کار وي استعمالوه یې. دا چې سهار و نو سپینګیری هم د خپل کاري ځای پر طرف ولاړ. په دې ورځ شهزادګۍ د کور صفایۍ ته کار ووایه. ښه ډېره خواري یې وکړه. تر صفایۍ وروسته یې د وزې شیدې ولشلې. بیا یې په یوې پتیله کې واچولې او بیرون یې کېښودې تر څو کوم ځناور چې په دې لیاره تیریږي او معده یې تشه وي نو دا شیدې به وڅښي. دا ورځ تیره شوه. شپه راغله. شهزادګۍ بیده شوه. هر کله چې سهار شو شهزادګۍ له خوبه پاڅېده نو ناشنا څه یې ولیدل. هغه ولیدل چې د شیدو لوښی خالی او پر ځای یې یو قیمتي لال غمی پروت دی.
داسې ښکارېده چې دا غمی ډېر نایاب او قیمتي غمی دی. د غمي شاوخوا یو ډول ځلا کوله، یو طرف یې یو څه لګېدلي وو، د سترګې په رقم نښان پرې و او داسې ښکارېده لکه د شهزادګۍ په طرف چې ګوري. شهزادګۍ د لال په لیدلو په سوچ کې لاړه. هغې یو وخت په محل کې دا اورېدلي وو چې د دوی په سلطنت کې یو لال دی چې په ټوله نړۍ کې ساری نشته او نه هم په ټوله نړۍ کې بل ځای پیدا کیږي. او هغه لال هم د سترګې په رقم نښان لري. داسې لال چې په ټوله نړۍ کې یو دانه وي، د هغې قیمت به ضرور تر ټولو نورو جواهراتو ډیر وي. شهزادګۍ داسې فکر وکړ چې شاید د شپې کوم څوک په دې لاره تیر شوی وي، شیدې یې څښلې وي او په خالي لوښي کې به یې دا غمی اچولی وي. د راتلونکي شپې لپاره شهزادګۍ بیا په یو لوښي کې شیدې واچولې او چې سهار له خوبه راپاڅېده نو بیا پکې هماغه رقم قیمتي غمی پروت و. شهزادګۍ مسلسل 7 ورځې همداسې وکړل او د شهزادګۍ سره پوره 7 قیمتي غمي جمع شول. په همدې ورځ زوړ سپین ږیری له ښاره راغی. هغه د شهزادګۍ د قیمتي زیوراتو په لیدلو ډېر زیات حیران شو. شهزادګۍ ورته وویل چې بیا بازار ته لاړ شه. دا 7 زیورات هم خرڅ کړه او له ځانه سره د شاهي ماڼۍ د جوړولو مزدوران راوله. شهزادګۍ طریقه زده کړه او د ځان لپاره یې د دغو قیمتي زیوراتو یو هار جوړ کړ. په ډېرو لږو ورځو کې په دې ځنګله کې یو عالیشانه محل جوړ شو. دا محل صرف د شهزادګۍ او بوډا و. دلته وینځې، غلامان، خواړه، نور کشمکش هر څه موجود وو. شهزادګۍ په ځنګله کې یو فابریکه جوړه کړه چې په هغې کې به غریبو خلکو د خپل ځان لپاره حلال رزق پیدا کاوه. په همدې کې له دې ځنګله څخه یو لوی ښار جوړ شو. د دې ښار ټول وګړي له شهزادګۍ څخه راضي وو او په خپلو کې به یې ویل چې شهزادګۍ ډېره د نرم زړه څښتنه مېرمن ده او د هغې سره په دې ښار کې زموږ ژوند شکر ښه شو. په همدې کې خبره د شهزادګۍ تر پلار یا هم بادشاه پورې ورسېده. هغه چې هر کله د خلکو دغه خبرې واورېدې نو په زړه کې د دې هیله پیدا شوه تر څو شهزادګۍ وویني چې دا د کوم ملک شهزادګۍ ده چې ټول وګړي ورته خوشحاله دي او داسې په عدل او انصاف خپل سلطنت مخ ته وړي. ځکه نو بادشاه شهزادګۍ ته د خپلو عسکرو په لاس یو خط ورولېږه او ورته یې ولیکل چې زه غواړم له تاسې سره ملاقات وکړم. هر کله چې شهزادګۍ خط ولوست نو بادشاه ته یې په ځواب کې ولیکل زه به له تاسې سره ضرور ملاقات وکړم، مګر شرط دا دی چې تاسې به دلته له ځانه سره خپلې ټولې لورګانې راولئ. عسکر ولاړل او بادشاه ته یې د شهزادګۍ پیغام ورساوه. یوه ورځ بادشاه د خپلو ټولو لورګانو سره د شهزادګۍ محل ته ولاړ. شهزادګۍ په داسې حال کې چې حجاب یې کړی و له دوی سره مخ شوه. د دوی مخې ته یې ډول ډول خواړه کېښودل او د هر ډول خوړو سره یې ورته هماغه رنګ زیورات هم راوړل او مخې ته یې ورته کېښودل. په دې سره نو بادشاه او لورګانې یې ډېرې زیاتې حیرانه شوې. بادشاه شهزادګۍ ته وویل ته زما د لور پر ځای یې، زه سپین ږیری یم، بیا نو تاسې ولې له ما څخه پرده کوئ؟ شهزادګۍ په دې وخت کې له خپل مخ څخه حجاب په آرام آرام لرې کړ او دا کلمات یې خپل پلار ته له خولې څخه راووتل. تاسې یوه شهزادګۍ په یوه ځنګله کې پرېښوده او دا مو فکر کاوه چې الله تعالی به نه هم هغې ته خوراک ورکړي نه هم پوښاک، مګر هغې ته شکر الله تعالی تر اوسه خوراک هم ورکاوه او پوښاک هم، او داسې خوراک پوښاک ورته رب ورکول چې شاید تاسې به په خوب کې هم لیدلی نه وي چې تر ټولو لوی دلیل یې دغه زیورات دي. په دې وخت کې بادشاه سوچ وواهه آیا هغه تر اوسه ژوندی ده؟ ما خو داسې فکر کړی و چې هغه به ځنګلي ځناورو وختي په خپله معده کې هضم کړي وي. ما خپل عسکر بار بار هغه ځنګله ته ولېږل، مګر هغوی راته بیرته ویل چې هلته د شهزادګۍ هیڅ نام و نشان نشته. نو دا بیا څنګه ممکنه ده چې هغه دې ژوندی وي؟ بادشاه ډېر زیات خوشحاله شو او شهزادګۍ ته یې وویل زما لور ته آواز وکړه، د هغې د بند نه د ازادېدو چې هر څومره قیمت وي زه یې درکوم. زه غواړم چې خپله لور محل ته یوسم. شهزادګۍ وویل نه پلار جانه، هغه شهزادګۍ زه یم، زه نه هم ستا خورم نه دې هم څه اغوندم، زه صرف د یو الله تعالی رزق خورم او د خپل نصیب برخه اغوندم. دا د الله تعالی یو معجزه وه
چې تاسې ته وښایي چې انسان هیڅکله هم د بل انسان رزق نشي خوړلی بلکې هر څوک خپله برخه په دنیا کې خوري. تر دې وروسته شهزادګۍ بادشاه ته خپله ټوله کیسه وکړه او هغه کوڅه یې هم ورته وښوده چیرته چې انسان ته الله تعالی د شپې په شیدو ایښودلو باندې زیورات ورکوي. په دې هر څه تر پوهېدو وروسته ټولې شهزادګۍ پښیمانه شوې او له ځان سره یې وویل کاش موږ هم په هغه وخت کې پلار ته دا ځواب ورکړی وای چې موږ د الله تعالی خورو او د الله تعالی اغوندو. درنو دوستانو، په هر کار کې صرف په الله تعالی توکل او په الله تعالی باور کوئ. په دې سره به تاسې ته الله تعالی دومره څه درکړي چې ستاسې په فکر، سوچ او خیال کې به هم نه وي. په هر ډول حالت کې صبر خپله وظیفه وګرځوئ. الله تعالی دې موږ او تاسې ټول په کامل ایمان باندې ونازوي او همیشه دې موږ صرف د ځان محتاج کړي. آمین یا رب العالمین.